یا الله جنت په موږ باندې څه تنګېږي نه. یا الله جنت دپاره ته نور خلک پیدا کړې، موږ ورته بوځه. یا الله ته زموږ نه راضي شه. یا الله موږ ډېر ګناهګار یو او ستا د در او ستا د دربار نه موږ ناامیده نه یو. یا الله موږ د خپل در نه ونه شړې، یا الله موږ خپل در نه ونه شړ. یا الله موږ معاف کړي، یا الله ته موږ معاف کړي. یا الله دا ټول ملګري دا په دې نیت باندې راغلي دي، د ټولو دا عقیده ده چې یا الله ته زموږ خالق یې، ته زموږ رازق، ته زموږ مالک یې. دې ټولو تا ته نسبت کړي، دې ټولو عقیده دا ده یا الله ته زموږ رب یې. یا الله دا ټول مسلمانان تا لره د هر یو سړي یو حاجت راوړی دی، د هر یو سړي یو ارمان راوړی. د ټول مسلمانانو په زړه کې یو ارمان دی، نن تا له راغلي. یا الله ته موږ واپس کړه، زموږ لاسونه تش مو واپس کړه. یا الله موږ خپل درد نه مه شړه. یا الله موږ چاته سیدنده لګولې وسه پورې سوا موږ بل اله منو دی نه دی. یا الله موږ بل خالق منو دی نه دی. یا الله ته زموږ خالق، ته زموږ مالک، موږ له خپل رحمتونو کې ځای راکړه. زموږ ګناهونه ډېر زیات دي. یا الله یا الله زموږ ګناهونه معاف کړه. ته موږ نن ونه بخې، کله به هم بخې. یا الله موږ معاف کړه، یا الله موږ معاف کړه. یا الله زموږ نه راضي شه، یا الله ته زموږ نه راضي شه. یا الله څومره ملګري چې راغلي دي ټولو په زړونو کې یو ارمان دی، یو تمنا ده. یا الله ته دغه تمناګانې ولې پوره کړه. یا الله دغه تمناګانې پوره کړه. یا الله زموږ کوم خلک وفات شوي ستا طرف ته راغلي دي، یا الله زموږ خلک چې کوم ستا طرف ته راغلي دي وفات شوي دي، یا الله جنت پې نه تنګېږي. یا الله جنت کې وله ځای ورکړه. یا الله څوک هم چې د دین خدمت کوي په هر جامه کې کوي او ستا رضا یې مقصد وي، یا الله ته وله نور هم ترقي ورکړه. څوک چې ستا د دین مخالفت کوي په هر جامه کې کوي، یا الله ولو ته هدایت وکړه. هدایت نه، یا الله ته وله خپله سزا ورکړه. یا الله ته وله خپله سزا ورکړه. دې طلباو دې صحیح منهج او صحیح عقیده هغه نصیب کړه. یا الله څومره خلک چې دلته راغلي که نارینه دي که هغه زنانه دي که ماشومان دي، یا ډېر ټولو تا ته لاس شوت کړي دي. یا الله ډېر ټولو دا عقیده ده چې ته زموږ الله یې، ته زموږ رب یې. یا الله زموږ نوم په هغه خلکو کې ولیکه چې کوم خلک دغې ته مغفرت لیکلی، دغې ته مغفرت لیکلی. رمضان نه نووت، یا الله موږ هېڅ کار نه دی کړی ستا لپاره، ستا هېڅ حق موږ نه دی ادا کړی. یا الله تا ویلي موږ نه دي کړي، تا موږ منع کړي، موږ نه یو منع شوي. یا الله موږ معاف کړه، یا الله موږ معاف کړه. یا الله موږ ته مغفرت نصیب کړه. یا الله خپل در نه موږ مه شړه. یا الله موږ سره دوستانه وکړه. یا الله ته زموږ سره دوستانه وکړه. موږ خپل دوستان جوړ کړه، کتاب و سنت باندې د عمل کولو توفیق راکړه. زموږ بادشاهان نیکان بادشاهان جوړ کړه. یا الله دې له د نیکۍ توفیق ورکړه چې د ستا د دین خدمت وکړي. یا الله موږ مشري نه غواړو، یا الله دې مشران یې خو چې نیکان شي، نیکان خلک باندې مشران کا چې کوم ظالمان یې هغې نه الله موږ خلاص کړه.